بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل د بیسیک نتورک درېمې ویډیو ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم. په تېرې ویډیو کې موږ تاسې د نتورک اقسام د لوکیشن په اساس وویلې چې په هغه کې مشهور لان مان او وان و بیا هم وروسته ټاپالوجیز وویلې چې که چېرته موږ لان یا مان یا وان نتورک جوړوو نو په کوم اساس به یې سره وصلوو، دا یې ټاپالوجي وه. په نن ویډیو کې موږ تاسې د رول یا د فنکشن په حساب چې کله موږ تاسې یو نتورک جوړوو هغه به څه رقم کار کوي، د ته رول یا فنکشن ویل کېږي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه حتما یې در سره شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو آینده ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ. نو راځو دوستانو بیرته د فنکشن یا د رول په اساس نتورک. مثلا زه یو نتورک جوړوم چې هغه محدوده منطقه کې وي یا ایریا کې وي، مثلا یو آفیس وي یا یو اتاق وي، په دې کې څو کمپیوټرونه زه سره وصلوم چې دا لان نتورک شي. له هغه نه وروسته بیا ټاپالوجي ته راځم چې دا زه په کوم اساس باندې وصلوم. مثلا زه یو 5 کمپیوټر لرم، دا 5 کمپیوټرونه زه غواړم چې سره وصل کړم، په کوم اساس یې وصلوم یا په کومه ټاپالوجي زه استعمالوم. مثلا یا باس یا سټار یا رینګ هر یو چی، مثلا زه سټار ټاپالوجي انتخابوم چې په دې ذریعه زه دا نتورک سره وصلوم. مثلا یو سنټرلایز ډیوایس یا سویچ ږدم او دا هر کمپیوټر له دې سره وصلوم تر څو دا سټار ټاپالوجي شي. اوس به دا نتورک سره رقم کار کوي. مثلا دلته زه یو 4 یا 5 کمپیوټر لرم چې دا ټول سره وصل دي. زما رسم هم ډیر خوندور نه ده. خیر، مثلا دا یو نتورک جوړ شو، لان نتورک ده او سټار ټاپالوجي مې استعمال کړې، استفاده کړې مې ده. اوس به دا نتورک سره رقم کار کوي. د دې لپاره موږ تاسې دوه قسمه لرو، یو ته پیر ټو پیر یا ورک ګروپ نتورک ویل کېږي او یو ته کلاینټ بیس یا ډومین نتورک ویل کېږي. بعض خلک ورته کلاینټ سرور نتورک وایي. نو دغه دوه قسمه نتورک موږ لرو چې یا به پیر ټو پیر وي او یا به کلاینټ بیس نتورک وي. پیر ټو پیر نتورک یا ورک ګروپ نتورک څه ته وایي او کلاینټ بیس سرور یا ډومین نتورک څه ته وایي او د دوی ترمنځ فرقونه څه دي. نو را به شو هماغه سلایډ ته په کوم کې چې دغه معلومات دي. راځو اول پیر ټو پیر نتورک یا ورک ګروپ نتورک ته. پیر ټو پیر یا ورک ګروپ نتورک کې ټول کمپیوټرونه مساوي حقوق لري. مثلا که چیرته زه یو څو کمپیوټرونه ولرم لکه د مخکې په شان، مثلا یو 4 یا 5 یا هر څومره چې وي، مثلا یو محدود ایریا کې دی، لان نتورک دا یا وان دا، دا یو سویچ شو، مثلا دا هم دې سره کنیکټ ده، دې سره هم کنیکټ ده او دې سره هم کنیکټ ده. دا زموږ ستاسې یو نتورک شو. کوم نتورک ده؟ مثلا ورک ګروپ نتورک ده. ورک ګروپ نتورک کې هر نتورک، هر ډیوایس یا هر کمپیوټر چې ده دا مساوي حقوق لري. مثلا کوم کارونه چې دا کمپیوټر کولای شي هغه کارونه دا کمپیوټر هم کولای شي، هغه کارونه دا کمپیوټر هم کولای شي، یعنی حقوق د ټولو مساوي وي. هر کمپیوټر ځان ته اختیار لري او هر کمپیوټر موږ تاسې سرور او کلاینټ لرو چې په د دویم سلایډ کې به بیا زه درته تشریح کوم. نو هر کمپیوټر هم کلاینټ په شان کار کولای شي او هم د سرور په شان باندې کار کولای شي. یعنی هر کمپیوټر ځان ته خپل اختیار لري چې کلاینټ غوندې کار کوي او که سرور غوندې کار کوي، هغه ځان ته اختیار لري. لکه څنګه چې حقوق مساوي دي، همداسې هر یو ځان ته اختیار هم خپل لري چې هر شی ځان ته غواړي اختیار کړي، هماغه شی ځان ته کولای شي. او پیر ټو پیر نتورک چې دی دا نسبتا سرور بیسډ ارزانه دي، ځکه چې موږ تاسې مثلا په یو اتاق کې یو 5 ملګري دي، یو سویچ اخلي، خپل کمپیوټرونه سره وصلي، هر یو خپل شخصي کمپیوټر، مثلا د یو کس شخصي کمپیوټر د بل د بل د یو سویچ اخلي، ټول سره وصلوي. هر سړی خپل د کمپیوټر اختیار خپل لري. کوم معلومات چې په دې کمپیوټر کې دي دا یې نشي اکسس کولای یا دا ورته لاسرسی نشي پیدا کولای، کوم چې دې کې دي دا یو د بل کمپیوټر ته لاسرسی نشي پیدا کولای. هر یو خپل د کمپیوټر اختیار خپل لري، خپل معلومات پکې وي یو د بل ته. صرف څه شی به وي، نتورک به جوړ وي، خپل ترمنځ به دوی سره وصل وي. فایده به دا وي چې مثلا یو پرینټر ولري، مثلا دا یو پرینټر ده، کولای شي چې ټول به استفاده ترې وکړي. مثلا که انټرنیټ ولري، کولای شي چې انټرنیټ سویچ سره وصل کړي یا د یو ټیکنالوژي په اساس وصل کړي تر څو ټول استفاده ترې وکړای شي. یعنی لکه موږ چې په اوله ورځ ویل چې د نتورک د جوړېدو فایده دا ده چې موږ تاسې کولای شو ریسورسز، انفارمیشن یا ډیټا سره شیر کو، مثلا معلومات سره شیر کو، ډیوایسونه سره شیر. نو پیر ټو پیر نتورک جوړول نسبتا سرور بیسډ ته ډیر ارزانه ده. که چیرې څوک غواړي چې مثلا پیر ټو پیر نتورک جوړ کړي او څو کمپیوټرونه لري غواړي سره وصل کړي،
نو فقط یو سنټرلایز ډیوایس سویچ یا هب اخلي، لاین ورسره اخلي، وصلوي، یا وایرلیس کې مثلا یو راوټر اخلي او کمپیوټرونه ورسره وصلي. بس دا ورک ګروپ نیټورک شو، نسبتا قیمت ارزانه ده. او په کور کې او وړه دفترو کې زیاتره خلک هم د ورک ګروپ نیټورک نه استفاده کوي. مثلا یو څوک کور کې انټرنیټ وصلوي، یو راوټر وایرلیس راوټر نصبوي او هغه سره څو ډیوایسونه څو کمپیوټرونه وصلي ایټ ټایم، دا یو ورک ګروپ نیټورک شو. خلک نسبتا ورک ګروپ نیټورک په واړه انوایرمنټ کې یا واړه ځای کې خلک ډیر استفاده کوي. که چیرته غټ ځای کې استفاده شي، مثلا که یو داسې اداره کې استفاده شي چې هلته کمپیوټرونه ډیر زیات وي، مثلا 200-300، نو بیا د دو سکیوریټي منیجمنټ به نسبتا سرور ته لږ مشکله وي. مثلا که چیرته غواړي چې سکیوریټي وضع کړي چې بعض کمپیوټرونه بعضې کارونه وکړای شي، بعضې ونه شي کړای، نو بیا نسبتا سرور بیسد نیټورک ته دا کار ډیر زیات مشکله ده. مثلا که غواړي چې یو تغییر راشي، مثلا یو سافټویر په ټولو کې انسټال شي، یو پالیسی په ټولو باندې وضع شي، نو بیا دا کارونه په ورک ګروپ نیټورک کې ډیر زیات مشکله دي نسبتا سرور ته. یوزر کنټرول او پالیسی او سکیوریټي دا نسبتا مشکله ده. خو که چیرته موږ غواړو چې بعضې شیان پکې شیر کړو، لکه مخکې چې ما وویله چې د نیټورک فایده دا ده چې موږ کولی شو چې ډیوایسونه معلومات او شیان سره شیر کړو، نو دا په ورک ګروپ کې کیدای شي. مثلا که غواړي چې پرنټر ټولو سره وصل کړي، پرنټر شیر کولی شي. بعضې نور شیان کمپیوټر مربوط کولی شي چې موږ تاسې په نیټورک سره شیر کړو تر څو ټول استفاده ترې وکړای شي. نو دې ته پیر ټو پیر یا ورک ګروپ نیټورک ویل کېږي چې په واړه انوایرمنټ کې خلک ډیر زیات استفاده ترې کوي او نسبتا سرور بیسد ډیر زیات ارزانه ده. دویم چې سرور بیسد یا کلاینټ بیسد ورته وایي یا ډومین نیټورک ورته وایي، دا په غټ انوایرمنټ کې، مثلا که موږ تاسې غواړو چې سنټرلایزډ کنټرول ولرو، د بعضې لغتونه زه مجبوره یم چې په انګلیسي باندې ووایم، مثلا لکه دا سنټرلایز کنټرول یا بعضې شیان، ځکه چې په نیټورک کې څوک چې غواړي نیټورک وایي حداقل چې یو څه انګلیسي زده وي نو ډېر به ښه وي. نو کلاینټ بیس یا ډومین نیټورک دا داسې یو نیټورک ته چې په دې ځای کې موږ تاسې باید یو سرور ولرو. دلته یو عکس ته زه باید تاسو ته وښیم. یو جدا سرور باید ولرو، یو کمپیوټر باید جدا ولرو چې هغه دا نور کمپیوټرانو ته یوزر پرووایډ کړي، مثلا یوزر ورته ورکړي، سکیوریټي ورته ورکړي، پالیسي ورته ورکړي. یو کمپیوټر جدا باید موږ تاسې سرور ولرو. سرور مطلب سرویس ورکوونکی، خدمات ورکوونکی. او کلاینټ هغه څوک چې سرویس اخلي یا سرویس نه استفاده کوي، دې ته کلاینټ وایي. نو ځکه دې ته سرور بیسد یا کلاینټ بیسد نیټورک ویل کېږي. په دې کې چې دا سرور جدا یو کمپیوټر وي، د هغه وینډوز هم جدا وي، او کلاینټ دا نور کمپیوټرونه وي. دا ټول کلاینټ له دې سره وصل وي د سرور نه. یوزر له دې ځای نه اخلي، پاسورډ له دې ځای نه اخلي، سکیوریټي له دې ځای نه اخلي. خلاص دغه سنټرلایز یو مرکزي کمپیوټر وي چې له دې ځای نه دا ټول کمپیوټرونه کنټرولیږي. دغه ته نیټورک بیسد یا سرور بیسد نیټورک ویل کېږي. د دې فایدې څه شی دي؟ د دې فایدې دا دي چې نیټورک ټول سکیور وي نسبتا ورک ګروپ ته، او ټول یو سنټرلایز ځای کې یو سنټرلایز کمپیوټر نه کنټرولیږي، کنټرول یې ټول له یوه ځای نه وي. نسبتا ورک ګروپ ته سکیور وي، معلومات یې سکیور وي. چیرته چې معلومات سټور کېږي، یوزر پاسورډ ورته باید استفاده وشي. نسبتا سکیوریټي له لحاظه ورک ګروپ نه ډومین ډیر زیات سکیوره ده. منیجمنټ یې ډیر زیات اسانه ده. که چیرته مثلا یوزرز ډیر زیات وي، ډیر په یو اداره کې 300-400-500 داسې کسان کار کوي، نو دا د دوی یوزر منیجمنټ به د سرور بیس نه ډیر زیات اسانه وي. صرف په سرور کې ورته یوزر جوړیږي او کلاینټ ته یوزر ورکول کېږي. هماغه کلاینټ په هماغه یوزر او پاسورډ باندې خپل په کمپیوټر کې لاګین کېږي. کمپیوټر چې سرور چې کومه پالیسی ور باندې وضع کوي چې مثلا دا کلاینټ دی دا کار وکولای شي، دا کار دی ونه شي کولای، هغه کلاینټ به هماغه کار کولی شي، نور به نشي کولای. نو دې ته سرور بیسد ویل کېږي. دا نسبتا ورک ګروپ ته قیمته ده، ځکه قیمته ده چې په دې ځای کې موږ تاسې جدا سرور ته ضرورت لرو. یو کمپیوټر جدا موږ ضرورت لرو چې په هغه کې موږ تاسې باید وینډوز سرور انسټال کړو، یو جدا وینډوز ته ضرورت لرو چې باید هغه انسټال شي او له هغه نه وروسته امپلیمنټ شي. نو دغه شي ته سرور بیسد یا ډومین نیټورک ویل کېږي چې په اداراتو کې ډیر زیات له همدغه نیټورک نه استفاده کېږي، ځکه چې په اداره کې خلک کنټرول پالیسیز غواړي، سکیوریټي غواړي. نو بیا موږ تاسې مجبوره یو چې په دې ځای کې، نو په دې ځای کې چې دا په سرور بیسد کې موږ تاسې سرور جدا کمپیوټر لرو چې هغه سرویس ورکوي، او کلاینټ جدا کمپیوټر لرو چې هغه سرویس نه استفاده کوي.
او دا ډیر زیات سکیور ده. معلومات پالیسیز سکیوریټیز نسبت ورک ګروپ ته ډیر زیات سکیور ده. په غټ انوایرمنټو کې په غټ اداراتو کې همیشه لم دغه نیټورک نه استفاده کیږي. دته ډومین نیټورک ویل کیږي. د دې نه وروسته راځو ټرانسمیشن میډیا ته. لکه مخکې چې ما ویلې مثلا مونږ نیټورک جوړو لان نیټورک. دلته به بیرته راشم د سلایډ ته مثلا مونږ لان نیټورک جوړ کړ یا مومان جوړ کړ یا موان جوړ کړ. ټاپالوجي مو یو انتخاب کړه مثلا سٹار. مثلا رولز په حساب مو یا ورک گروپ انتخاب کو او یا کلاینټ بیس انتخاب کو. مثلا لان می انتخاب کو، سٹار می انتخاب کو او ورک گروپ می انتخاب کو. اوس به زه دا نیټورک څنګه جوړوم؟ مثلا مخکې ما ویل چې دلته یو سویچ وصلوم. دلته سویچ نه یو لاین دی کمپیوټر ته، یو دی ته، یو دی ته. اوس دغه سویچ به څه رقم شی وي؟ دا لاین به څه شی وي؟ مثلا دا سویچ چې د کمپیوټر سره وصلې کی پرمنس کوم لاین نه استفاده کیږي د شي ته ټرانسمیشن میډیا ویل کیږي. چې کله دوه ډیوایسونه یو خپل منځو کې سره وصلېږي د چش په ذریعه وصل شي د ته ټرانسمیشن میډیا ویل کیږي. په دې کې موږ تاسو دوه قسمه کټګوري لرو. یو ته ګایډډ ویل کیږي او بل ته ان ګایډډ ویل کیږي. ګایډډ میډیا کیبلونه چې دي د ته ګایډډ میډیا ویل کیږي. چې کله موږ تاسو دوه ډیوایسونه وصلو مثلا یو کمپیوټر له بل کمپیوټر سره یا یو کمپیوټر له سویچ سره د دوه ترمنځ چې لاین استفاده کیږي د ګایډډ میډیا ویل کیږي. مثلا دا دوه خپل منځو کې سره وصلې دغه شی مثلا مونږ تاسو که چیرته وایر استفاده کړی وي، کیبل نه استفاده کړی، نو د ګایډډ میډیا ویل کیږي. ګایډډ میډیا مطلب دا چې مونږ تاسو ته فزیکلی معلوم شي. مثلا دا سره مونږ ته معلوم شي، دا سره معلوم شي چې دغه د لاین د فزیکلی مونږ احساس کړای شو، ټچ کړای شو چې دغه یو موجود ده. مثلا لاینونه مونږ تاسو کولای شو چې ټچ کو. یو سره راته معلومیږي، بل سره راته معلومیږي چې دا سره دلته وصل ده، دا سره دلته وصل ده. نو دې شي ته ګایډډ میډیا ویل کیږي. که چیرې زموږ ستاسو نیټورک د کیبل په ذریعه وصلي نو موږ وایو چې موږ کومه میډیا نه استفاده کړې، ګایډډ میډیا نه استفاده کړې. او که چیرې وایرلیس وي، مثلا موږ تاسو یو وایرلیس راوټر لکه په کورو کې چې زیاتره استفاده کوو، دا یو وایرلیس راوټر دلته لګولی، دا کمپیوټر هم ورسره وصل ده، دا کمپیوټر هم ورسره وصل ده او د فریکونسیز په ذریعه سره وصل دي، نو دې ته بیا ان ګایډډ میډیا ویل کیږي. په دې کې ګوره موږ ته ښکاري نه مثلا اوس دا کمپیوټر له دې وایرلیس راوټر سره وصلي، لکه موږ ستاسو موبایلونه چې له شبکو سره وصلي څه رقم وصل دي، موږ ته ګوره ښکاري نه چې یا لاین لري یا لاین هیڅ شی پکې نه ښکاري. خو چې هر ځای ته ځو موبایل مو وصل وي. وایرلیس نیټورک هم همداسې وي. مثلا دا کمپیوټر له دې سره وصل ده، خو ښکاري نه راته چې اوس مثلا دا له دې سره په څه رقم وصل ده. نو دې شي ته بیا ان ګایډډ میډیا ویل کیږي. که چیرته لاین او ګایډډ میډیا او که چیرته لاین نو وایرلیس و دې ته بیا ان ګایډډ میډیا ویل کیږي. ګایډډ میډیا یا وایرس چې دي دا ځان ته جدا بحث ته او ان ګایډډ ځان ته جدا بحث ته. چې په دې کې موږ تاسو اول راځو ګایډډ میډیا ته. چې کله موږ تاسو غواړو نیټورک جوړ کو او کیبل استفاده کو چې ګایډډ میډیا شي، نو له کومو کیبلونو به استفاده کو؟ نو موږ درې نوع مشهور کیبلونه لرو. چې کله موږ تاسو غواړو چې کمپیوټر جوړ کو او ګایډډ میډیا یا کیبلونو استفاده وکړو، دغه درې اقسام مشهور کیبلونه دي. په دې کې اول ټویسټډ پیر کیبل ده چې د نیټورک لپاره ډیر زیات استفاده کیږي. کوکزل کیبل ده چې استفاده کیږي او فایبر اپټیک کیبل ده چې له دوه درونه ډیر زیات استفاده کیږي. دوستانو په دې موضوع به په راتلونکي ویډیو کې بحث وکړو. خدای دې وکړي چې په دې ویډیو چې م جوړه کړه په دې کې دې نم څه نوي شی زده کړي وي او که چیرې ویډیو خوښه شوي نو حتما یې در سره شریکه کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.